ګرانو قدرمنو السلام علیکم ستړي مه شئ ورونو نن انشاءالله موږ پر ساوند خبرې کوو چې دا ساوند مطلب اواز په هوا کې څنګه پیدا کیږي او د ساينس په مطابق د ساوند څنګه پیدا کیږي او د هغه څه اثرات دي او دا څنګه د سیستم چې کوم فینومینا ده دا څنګه کار کوي نو پر ساوند به موږ نن خبره وکړو اواز دا تقریبا مثال کې تور د هوا او د هوا چې د کشنی کشنی مولکیول سره جوړه شوی کشنی کشنی ذرې دي مطلب د هوا کې ستا چې مطلب موږ نه وینو موږ سره کم سا اخو اکسیجن چې په هوا کې موجود دی نو اگر د کشنی کشنی مولکیولز د اټمز چې ما کوم ویډیو ما نور ویډیو پرتی دي اټم ما هغه کې ایکسپلین کړی دی نو تی هغه وګورئ امید شته چې تی به اټم انشاءالله در معلوم چې اټم وایو چې نو دا کوم کشنی کشنی مولکیولز دي او یو مولکیول چې دی هغه تقریبا د یو دوه اټم څخه جوړیږي نو چې په هوا کې د کشنی کشنی مولکیول او زه دلته یو سړی دی مطلب یا زه سوم یا یو سړی وبوله دلته زه خبره وکم څه وخت چې زه خبره وکم زه به د هوا ته یو طاقت ورکم مطلب دلته زه یو طاقت ورکم هوا ته زما شاوخوا چې کوم هوا ده و دې ته زه طاقت ورکم چې څه وخت زه انرژي ورکم طاقت ورکم نو په هوا کې دا رقم لکه څه رقم چې په اسانه لفظوي به زه درته وایم لکه څه رقم چې دلته دی یو ټپ پروت وي اوبه کې پرتې ته ډبره دلته دی ور وغورځه نو د هغه په دغه کې دا رقم ویوز جوړ سي ډبره چې څه وخت ما وغورځول په دا اوبو کې هغه دا رقم ویوز جوړې شاوخوا نو څه وخت چې دلته مطلب ما انرژي ورکړله دلته اوبو ته ویو جوړ شو دا هغه رقم چې زه خبره کوم لکه اوس زه ته اوس خبره کوم په د لیکچر په دوران نو دلته داسې ویو جوړ شي دا رقم د ویو داسې روان په هوا کې ته جوړ شي بیا چې کوم بل سړی دی دلته ولاړ هغه غوږونه لري عموما مطلب په دنیا کې دې سړی باندې چې غوږ بنا لري مطلب هغه په خپل دغه لهري راسي او د دې په غوږو کې بیا د نن یو سیستم لګیدل دي هغه ان شاء الله که ژوند بیا بل ورځ زتی ته په دې باندې لیکچر درکوم خدا لهري راسي دا غوږو ته راسي الته سیستم الته ساوځي نو بیا د کوم لهري دي هغه مطلب ستا دماغ ته ولاړ او ته شي په واوري د غوږو په ذریعه نو د هوا د ساوند دا رقم کار کوي د دې هر لهر مطلب ویو چې لهر ورته ویل کیږي د دې یو خاص فریکوینسي مثال کې طور پر تب عموما رسیندلی رسی چې ته د کشکه داسې کشکه نو رسی دا رقم شي دا یو مثال د رسی دی ټیک دی اوس دا رسی چې ده دلته ما طاقت ولګوي دلته په رسی کې چې دي ویوز لهرې جوړ شول او د دې چې کوم فریکوینسي ده فریکوینسي مطلب په یو خاص ټیم کې څونه دا پورته وکښت چې په دې کې راغلي دا پورته شول بیا کښت شو یو سایکل لال مطلب دا یو سایکل شول یوه دوره شول په یو خاص ټیم کې څو دورې دي مطلب په یو سکند کې د یو فریکوینسي په یو سکند کې لس دورې دي نو د دې فریکوینسي چې ده د دې فریکوینسي هغه لس هرټز ولا هرټز چې دی هغه د فریکوینسي یو SI یونټ دی په فزیکس کې ویل کیږي SI یونټ دی دا ویل شو دا د فریکوینسي کم کانسپټ هغه دا دی
تا به چې کوم سولر سیسټم د نظام شمسي کې لمر چې دی لمر چې کوم رڼا ورکوي پای کې یو پروسس راځي فیوژن هغه تقریبا نیوکلیر فیوژن راځي مطلب هغه سره کم هلته هایدروجن او هیلیم سره کم هلته انرژي پروډیوس کېږي په لمر کې دننه نو هغه په ډېر غټ مقدار دی په دې دوران کې مطلب د لمر چې کوم سرفیس دی سرفیس یې پر دې باندې خاص دماکې کېږي دماکه په دې دماکې کېږي او دا څه وجه ده چې د دماکې موږ نه اورو مطلب دونه غټې دماکې اوسي او موږ نه اورو د هغه بنیادي وجه دا ده چې د مځکې او د لمر په مابینځ کې خلا ده دلته ویکیوم دی مطلب خلا ده او په خلا کې چې دی ایر نشته او ساوند چې دی اواز چې دی هغه د هوا بغیر د یوه ځای سوین چې در بل ځای پورې نه رسېدای شي نو چونکې د مځکې او د لمر په مابینځ کې خلا ده نو دلته چې کوم اوازونه دي هغه مځکې ته نه رسي اوازونه دلې پیدا کېږي نو په دې باندې موږ دا چې کوم د دې چې کوم دماکي اوازونه دي هغه موږ نه اورو حالانکې دغه فاصله چې ده هغه هم ډېر غټه ده نه کروڑه میله نه کروڑه میله فاصله ده خو بیا مطلب که داسې ایرز ولې نو لا به هم نه رسېدلی ولې فاصله زیاده ده لیکن که فاصله کمه وای بیا امید و چې دا چې کوم دغه دی کوم ساوند دی کوم دماکې اوازونه دي هغه دلې به نه رارسېدلی ښه تا به اکثر لیدلي به دا ټي وي کې په سپوږمۍ له چې څه وخت خلک ولاړ سي نو هغه دلته یو ماسک اغوستی داسې غټ ماسک پر سر یې اغوستی پای کې دننه خلاباز چې هغه دننه سره کې دننه او داسې غټ دغه اغوستی د هغه وجه یو خو دا ده چې هلته یو اکسیجن نشته او هوا نشته څه وخت چې هغه خبرې کوي هغه یو د بل دونه به سره نږدې لیکن یو د بله به نه سره اوري او په دې باندې چې هلته خلا ده هلته هوا نشته نو بیا دوی کوشش کوي په الکترونیک چې کوم سیسټم دی په هغه باندې یو د بله خبرې سره وکړي یا په اشارو سره وکړي نو دا خو عام اگزامپل دی په دا اکثره ټي ویانو کې به لیدلي ښه اوس پر دې به زه یو تا ته اگزامپل درکړم د هوا د ویوز بیا خپل مطلب فورمولې وي دي چې هغه په موږ په فزیکس په کومو ځایو کې استعمالولی شو ښه وایي یو سړی ولاړ دی دا به زه دلې یو پروبلم وکړم څه به داسې ګډوډ شي د پروبلم به زه وکړم یو سړی دی هغه د په انګلیش کې درته ولیکم که په انګلیش کې درته ولیکم پرسن پښتو خو زما یې څه کمزوری په لیکنو کې نو بخښه غواړم wants to find the width مطلب چوړایي او لیک د دې سوال به زه پلس سر د خلاص کړم چې سر په خلاص by shouting listening echo returns after 2 seconds is how wide is the lake sure د هوا چې کوم سپیډ دی دا کانسټنټ دی مطلب دا مش معلوم دی مطلب هوا که د هوا اواز
د اواز سپیډ چې دی هغه 340 میټره په یو سکند مطلب که ته اواز وکړې 340 میټره په یو سکند کې دا دونه فاصله طی کړي دا د اواز سپیډ دی دا کانسټنټ دی ټایم یې مشترک کړی د ایکو ده ایکو چې ته وایي ټایم اف ایکو تا به عموما دا چې کوم خلاص علاقې دي غرونه سول نور ځایونه سول هلته به ته وګورې چې څه وخت اواز وکړه چې د هغې خوا یو برته ستا اواز تاله راسي ته برته په خپلو غوږو واورې دې ته موږ ایکو ویل کېږي په انګلیش کې دې ته ایکو ویل کېږي وایي یو سړی غواړي چې د یو دریا مطلب دریا اوسوله د دریا یو سړی غواړي چې د دې کومه فاصله ده داسې مثل د دایزه پورې زه د دې فاصله معلومه کړم ټیک دی او هغه د دې څه چغې وکاږي در دایزه پورې بل د یو ځای دی مطلب یا دغه وبوله یا غارې وبوله یو شی دی مطلب د ده اواز دلته ولاړ سي برته دته راسي دی خپل اواز برته په خپلو غوږو وایي دی په پروبلم کې موږ ته دا ویلي دي چې دی اواز وکاږي بر د هغه ایکو چې د هغه برته دته راسي لیکن د دې ایکو چې کوم ټایم دی د دې څه سوین چې در دایس پور او د دې سوین چې در دایس پور 2 سکند دی مطلب دا پر فاصله په 2 سکند کې طی کړه د دایس د اواز په 340 میټر پر سکند کې ولاړ بر د دایس اواز رالی مطلب دا ټوټل چې کوم فاصله ول چې دا د طی کړه هغه په 2 سکند کې وسو هغه په 2 سکند ټایم کې وسوله ټایم دا دی ټایم اف ایکو از ایکوال ټو 2 سکند دې ته وایي د دې وید دا چې کومه فاصله ده دا ډسټنس دغه چیش دی دا ته ماته راوښه نو په دې کې فورموله دا لګېږي چې اس از ایکوال ټو وی ټي وی چې د ټي چې دی ټایم دی وخت ټیک دی او وی چې دغه دغه سپیډ دی د هوا سپیډ چې 340 میټر پر سکند دی نو د دې چې کومه فاصله ده اس چې دی فاصله ده کې معلومي د دې چې کومه فاصله ده هغه به موږ 340 میټر او وخت به سره ضرب کوو بیا د دې فاصله چې ده هغه څو ته وایي دغه راځي 680 میټر ټیک دی اوس دی درته وایي یاره د دې څه وینې سي دا اواز ما وکړي د داسې وینې چې د داسې پورې برته دغسې د داسې پورې چې کوم اواز ولاړ هغه 2 سکنډه واخیستل زه د دا یوې پیرې ډسټنس معلوموم چې دا څو واخیست څو فاصله ده نو خو یوه پیره دا مطلب داسې وینې چې د داسې پورې 2 سکنډه واخیستل اوس ته دا ځکه جنکاټ که نو خو دا 1 سکند پاس د دې سیمې تر دې پورې 1 سکند کې دا د داسې سیمې تر داسې پورې ساوند ولاړی نو موږ به بیا چې کوم دغه د ساوند دی هغه به 2 ګنا کړو د فاصلې 2 ګنا کړو خو 2 وارې تللی 2 وارې چې ولاړی نو دا ډي ده نو 680 تقسیم 100 پر 2 ولې خو 2 وارې تللی دي اوس موږ د یوه پیرې چې کوم ډسټنس دی هغه معلومو اوس که زه دا څو ته وایي دغه نه کړم دا د دې څه زه تقسیم نه کړم د دې دا مطلب دی چې د دې سیمې چې د دې پورې 2 وایي مطلب ولاړې به تر دې سیمې د دې 2 وایي دغه د دې ماته دغه را معلوم شو ډسټنس لیکن زه د یوې پیرې ډسټنس معلوم ول د دې سیمې د داسې پورې او د دې څه سیمې چې د داسې پورې وید اف لیک مطلب چوړایي د دریا چې کومه چوړایي ده هغه دواړه سره برابر دي نو ډي چې ده په دې کې 340 میټره راله مطلب د دې څه سیمې چې د دې څه پورې چې کومه فاصله ده 340 میټره راله په دا فورمولې باندې مطلب موږ دا دی د ریور
مطلب د لیک یا د دریا ته وبولم موږ دغه معلوم کړي څه ته وایي ډسټنس باندې فاصله باندې چوړایي څو ده خالي په اواز په چخېدن دې ته د فزیکس خوبصورتي وایي امید کوم چې ستاسو سر په خلاصه وي چې کوشش مې دغه نه کړلی باره که ویډیو خوند درکړی نو زما پیج زما چې کوم یوټیوب چینل دی هغه سبسکرایب کاست بیا کوم نوی ویډیو زه جوړوم او شوټوم هغه بیا تاسو ته در معلومیږي مننه